دا د ایران د سیاحت د ګرځنده کلب غړي دي. دوی له ایران څخه د هرات له لارې کندهار ته پر موټرسایکلونو راغلي او غواړي له افغانستان وروسته ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ګرجستان، کرغزستان، روسیې او ترکیې پورې پر موټرسایکلونو 20,000 کیلومتره مزل وکړي او بیرته ایران ته ولاړ سي. د ایراني سیلانیانو د دغه 4 کسیزې ډلې مشر مسعود ابراهیمي وایي ټول سفر به شاوخوا 3 میاشتې وخت ونیسي. یه سفر 20,000 کیلومتری داریم به آسیای میانه، جاده ابریشم. حالا این یه بخشی از این سفرمون توی افغانستانه که از هرات ما وارد شدیم، به قندهار اومدیم، کابل میریم و از کابل هم میریم مزار شریف و از مرز ازبکستان خارج میشیم از افغانستان. د ایرانی سیلانیانو په دغه ډله کې یوه میرمن او 3 نارینه شامل دي. وایي پر موټرسایکل د دومره لوی سفر موخه ملتونو ته مثبت پیغام لیږدول دي. امیدوارم که این سفر ما نشان دهنده پیام صلح و دوستی بین دو ملت باشه. هدف از سفر ما آشنایی بین دو تا ملت و دو تا کشور و اینکه نزدیکی رابطه بین دو تا ملت. سفر ما از اینجا ادامه پیدا میکنه به سمت ازبکستان. پر همدې مهال د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د امنیت په ټینګښت سره اوس دغه ولایت ته له بهره د سیلانیانو په شمیر کې په بېساري ډول زیاتوالی راغلی. سبب دا دی چې مخکې تیر 20 کاله یا 40 کاله دلته جنګونه و، بدامني و، بهرنیانو زړه نسوای کولی چې افغانستان ته راسي د سیل و سیاحت لپاره. هم لله الحمد اوس په ټولو هیواد کې سرتاسري امنیت دی، نو بهرنیان زړه ښه کوي دي چې افغانستان ته راسي، د افغانستان د طبیعي منظرو، تاریخي ابیدو دې څخه لیدنه وکړي. د کندهار احمدشاهي ښار او د دغه ولایت تاریخي او تفریحي سیمې د هیواد په کچه ځانګړي شهرت لري او په بېلابېلو وختونو کې ورڅخه سیلانیان لیدنه کوي.